ګرانو مینوالو، الله مو خوشحاله او باد لره، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. نن مې یو ځای کې ګران مشر په ما ډېر ګران دی، زما مشر دی، شاعر رحمان درمن صاحب تعارف محتاج نه دی، ټوله دنیا پیژني. نن مې یو داسې ځای کې کېنولی دی او زړه مې وغوښته ما ورته وویل چې ما ته یو څو شعرونه ووایه. نو دا ستاسو په فرمایش ملګرو لکه زه د هغه نه یو څو شعرونه اورم او انشاءالله دا به تاسو ته هم چې کوم دی نه انشاءالله خوند او مزه درکړي. ډېره مننه. محترم اسیر صاحب، الله جل شانه دې راته تل ښاد آباد او بریالي لره. امین. او ملګري دې سلامونه، نیکې هیلې احترامات قبول کړي، که په وطن کې دي که د وطن نه بهر دي. بې مطلبې بې مقطعې یو څو شعرونه اسیر صاحب ته ارشاد ارشاد ارشاد. ما ته زما حیثیت مه یادوه، ما ته زما حیثیت مه یادوه، که ستا نه هیر وي چې دریا دې کړمه. واه واه. او باقي غمونه دې قابو وساته، باقي غمونه دې قابو وساته، سحر ماښام راځي برباد یې کړمه. واه واه. او ما به میږې نه شو وجلې خلکه، او ما به میږې نه شو وجلې خلکه، بې وسي راغله نو جلاد یې کړمه. جی او نور به بې ننګو باندې ننګ نه کوم. نور به ارشاد. نور به بې ننګو باندې ننګ نه کوم، سپکه بڼه یې کړم برباد یې کړمه. او څه عجیبه غوندې ملاتړ زما، دا د ما ټولو ملګرو ته ډالۍ وي. څه عجیبه غوندې ملاتړ زما، په زنده‌آباد کې مرداباد یې کړمه. ډېره ډېره مننه. او ستا د غضب خیال تشکر، ستا د غضب خیال تشکر، پړنګېدلو کې ایجاد یې کړمه. او ما دا علومه پېژندلو کله، ما دا علومه پېژندله کله، خو ستا ځواني راغله صیاد یې کړمه. ما ته زما حیثیت مه یادوه، که ستا نه هیر وي چې دریا دې کړمه. ډېره مننه.